ایران د یوه اتومي بم جوړولو ته څومره نږدې دی؟ راځئ چې وارزوو. دا د ایران ځینې هسته‌یي بټۍ دي، البته د اسرائیلو تر وروستیو بریدونو مخکې. د ایران رژیم تل ټینګار کړی دی چې د هسته‌یي پروګرام یې سوله ییزې موخې لري. ان د امریکا متحده ایالاتو استخباراتي ادارو هم ویلي دي چې تهران اوس اتومي وسلې نه جوړوي. خو بیا هم ډېری هیوادونه د ایران د هسته‌یي پروګرام په اړه ژوره اندېښنه لري او وایي چې تهران ډېر یورانیم غني کړي او په اړه یې شفاف معلومات نه وړاندې کوي. د اټومي انرژي نړیوال اژانس پر ایران له دې کبله نیوکه کړې ده چې د اټومي وسلو د نه پراختیا مکلفیتونه یې په پام کې نه دي نیولي او تر 400 کیلوګرامه ډېر یورانیم چې 80% غني سوي دي زیرمه کړي دي. دغه اندازه یورانیم تر هغه ډیره زیاته ده چې د غیر پوځي انرژي د تولید لپاره ورته اړتیا شته. پر دې سربیره د خالص توپ کچه هم د اټومي وسلو د تولید لپاره اړینو یورانیمو ته نږدې ده. که دغه 400 کیلوګرامه یورانیم نور هم غني سي نو د 10 اټومي وسلو د جوړولو لپاره به کافي وي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې څو ورځې وړاندې ایران اعلان وکړ چې د یورانیمو د غني کولو یوه بله بټۍ به هم فعال کړي. اوس نو مهمه خبره دا ده د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اړین یورانیم باید 90% غني سوي وي. ایران لا تر اوسه پورې دغه کچې ته نه دی رسېدلی. لا تر اوسه پورې داسې تایید سوي شواهد نشته چې ایران د یورانیم 90% غني کړي وي. خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د ایران زیرمو او د بټیو وړتیا ته په کتو سره تهران کولی سي ژر دغه کچې ته هم ورسیږي. دا خبره روښانه ده چې د اټومي وسلو د تولید لپاره یوازې غني سوي یورانیم کفایت نه کوي. د دې لپاره باید یو سرګلوله او داسې توغندي هم جوړ سي چې د سرګلولې د لیږدولو وړتیا ولري. اوس نو پوښتنه دا ده چې آیا ایران په پټه اټومي وسلې جوړوي؟ موږ د دې پوښتنې په جواب نه پوهیږو. د ایران اوسنی وضعیت چې د اټومي وسلې جوړولو ته نږدې بلل کیږي، لا وختي تهران ته په خبرو اترو کې یو ښه موقعیت ورکړی دی. ترمپ غوښتل له دې هیواد سره یو نوی اټومي تړون وکړي. That I think we have a chance of making a deal with Iran also. They cannot have a nuclear weapon. It's very simple. له همدې کبله ډېری څېړونکي ایران یو داسې هیواد بولي چې اټومي وسلې نه لري، خو د دغه ډول وسلو جوړولو ته ډېر نږدې دی. اسرائیل ادعا کوي چې د ایران څو هسته‌یي بټۍ په نښه کړي دي، خو لا روښانه نه ده چې د اسرائیلو بریدونو د ایران بټیو ته څومره زیان رسولی دی. دا هم روښانه نه ده چې تر دې وروسته به د ایران د هسته‌یي پروګرام راتلونکی څه ډول وي.